السلام علیکم. د مایکروسافت اکسل معرفتي یا انټروډکټري ښوونیزې ویډیو محتویاتو چمتو کوونکی زه امین بابرکزی له تاسو سره یم. د مایکروسافت اکسل کوم ورژن چې زه په دغه ویډیو کې کاروم 2019 ورژن دی چې له دې نه ښکته یا پورته ورژنو سره ډېر کم توپیر لري. یعنې کوم شیان چې زه تاسو ته په دې ورژن کې ښیم هغه له نورو ورژنو سره هم اپلیکیبل دي. د اکسل فعالولو لپاره چیرته هم چې تاسو د اکسل پروګرام آیکن وینئ که هغه په ډیسکټاپ باندې وي یا تاسکبار کې پین شوی وي یا هم په سټارټ مینو کې وي، په موندلو سره ورباندې کلیک کوئ، اپلیکیشن مو رن یا پرانیستل کیږي. او که چیرې په یو ځای کې هم نه وي نو کیدای شي اکسل پروګرام مو په کمپیوټر کې له سره انسټال نه وي. د اپلیکیشن په رن کېدو یا پرانیستو سره تاسو ګورئ چې د سپین یا بلانک ورکبوک ترڅنګ نور ګڼ ټمپلیټونه شتون لري. ټمپلیټونه له وړاندې نه ډیزاین شوي ورکبوک فایل یا سپریډشیټونه دي چې دا ټمپلیټونه د ځانګړي مقاصدو لپاره ډیزاین شوي، یعنی ډیر کار پکې ترسره شوی وي او استعمالوونکي یې خپل اړتیا ته په کتو له هغوی څخه استفاده کوي او ځینې تغییرات پکې راولي، لکه بلاد پریشر ټریکر، بیلینګ سټیټمنټ، expenses report، loan amortization، personal monthly budget، sales report او نور. که چیرې لږ څه د اکاونټینګ یا محاسبې په برخه کې معلومات ولرئ نو په اسانۍ سره کولی شئ د دغو ټمپلیټونو اصطلاحاتو په مقصد او معنا پوه شئ. که نه نو د دغې او زما د نورو راتلونکو اکسل ویډیوګانو په کتو او عملي کولو سره د دغو ټولو ټمپلیټونو کارول ستاسو لپاره اسانه کیږي او په ټوله معنا مو سر پرې خلاصیږي. نو ویلی شو چې د دغو ټمپلیټونو کارول هغه وخت مؤثر او وخت بچتېدونکي ثابتېدای شي چې موږ د اکسل په اساساتو او کارولو باندې پوه شو چې اکسل څه ډول اپلیکیشن دی او په کومو ساحو کې کارول کیږي. نو دغې هدف ته د رسیدو په پار د اکسل په پرانیستو یا رن کېدو سره نیو ورکبوک باندې کلیک کوو ترڅو یو نوی ورکبوک یا فایل پرانیستل شي. ورکبوک یا کاري کتاب ځکه ورته ویل کیږي چې په هر ورکبوک کې ډیر شیټونه یا صفحې درلودلی شي چې د پلس علامې په کلیک کولو سره شیټ یا صفحه مو ورکبوک ته اضافه کیږي او هر شیټ ته کولی شئ خپل ځانګړی نوم ورکړئ. نو رایټ ماوس تڼۍ ورباندې کلیک کړئ او له لیست څخه رینیم باندې کلیک کړئ او نوم ورته ټایپ کړئ لکه مصارفات یا ایکسپنسز، او په همدې ډول نور شیټونه هم خپل ورکبوک فایل ته اضافه کولی شئ او محتویاتو ته په کتو سره نومونه یې هم بدلولی شئ. او دا چې څومره تعداد ورکشیټونه خپل ورکبوک فایل ته اضافه کولی شئ اړه لري ستاسو د کمپیوټر په میموري پورې، یعنې ډیره میموري په کمپیوټر کې د ډیرو شیټونو درلودل په اکسل فایل کې. دا چې د اکسل اپلیکیشن کارولو څخه یو هدف هم ډیټا انټري ده، یعنی د خپل کاري چاپیریال په راکړه ورکړه کې کیدای شي ورځ تر بلې موږ ډیر ریکارډونه یا معلومات په یو ورکشیټ کې داخل کړو، نو بیا ضرورت په کتو دغه معلومات خلاصه یا لنډوو او بل شیټ ته انتقالوو. د همدې هدف په موخه موږ ډیر شیټونو ته اړتیا لرو چې د ضرورت پر اساس باید ورکبوک ته اضافه شي. ښه نو ویلی شو چې اکسل یو محاسبوي سپریډشیټ اپلیکیشن دی چې د ډیټا انټري یا معلوماتو داخلولو، اکاونټینګ محاسبه، فاینانشل انالیسس مالي تجزیه او تحلیل، تاسک منیجمنت کارونو مدیریت، ټایم منیجمنت د وخت مدیریت، چارت او ګراف اړونده چارې په اسانۍ سره پکې ترسره کولی شو او ورسره د معلوماتو د تجزیه او تحلیل یا ډیټا انالیسس او د معلوماتو راویستلو یا ښکاره کولو یعنی ډیټا ویژوالایزیشن په ساحه کې کارول کیږي. سپریډشیټ هغه اپلیکیشنې دي چې جوړښت یا سټرکچر یې له کالم، رو او سل یعنی مستطیل شکله باکس څخه وي او هر ډول معلومات که هغه نمبر وي، ټکس وي یا هم نیټه نو د اکسل په سل کې لیکل کیږي چې تقاطع د کالم او رو هم ورته ویل کیږي، یعنی په هر ځای کې چې کالم او رو یو بل سره قطع کړي هغې حجرې یا ځای ته سل وایي چې همدا سټرکچر یې ډیټابیس ته نږدې کوي. ځکه معلومات په سپریډشیټ اپلیکیشنو کې لکه اکسل یا لوټس کې تابیولر فارمت لري
یعنی معلومات یا دیتا په کالم او رو کې ځای په ځای کیږي چې برعکس په مایکروسافت ورډ کې د ټکست په بڼه په لاین او پاراګرافونو کې لیکل کیږي. نو ځکه د ورډ فایل ته ټکست فایل وایي او د اکسل فایل ته سپریډشیټ فایل وایي. د مایکروسافت اکسل انټرفیس په مینو، ټاب او ریبونو ډیزاین کې د مایکروسافت نورو اپلیکیشنونو سره ډیر ورتهوالی لري چې مینو بار لري او د مینو هر ټاب په کلیک کولو سره اړونده ریبنې څرګندېږي لکه هوم، انسرت، ډرا، پیج لی اوټ او نور. او هر ریبن له ګروپونو څخه یې جوړښت رامنځته شوی لکه د هوم ټاب په ریبن کې د کلیپ بورډ، فونټ، الاینمنټ، نمبر، سټایلز، سیلز، ایډیټینګ ګروپونه شتون لري چې په دغه ریبونو کې موجوده اپشنو په کارولو سره خپل کارونه په چټکۍ سره ترسره کولی شو. د اکسل کاري صفحه د ورډ، پاورپاینټ او اکسس سره کاملا توپیر لري ځکه مایکروسافت اکسل د ورډ په شان کتابونه، مجلې یا نور پکې نه کمپوز کیږي. MS ورډ یو ورډ پروسسر پروګرام دی او اکسل یو محاسبوي سپریډشیټ پروګرام دی چې سټرکچر کې ډیټابیس اپلیکیشن یعنی اکسس ته ورتهوالی لري. یعنی سټرکچر یې له کالمو او رو څخه جوړ شوی دی چې کالمونه په حروفو ښودل کیږي چې له A څخه شروع تر زایده پورې او بیا له A څخه تر A زایده پورې او په همدې توګه مخته ځي چې ټول 16384 کالم یا ستونونه لري چې د کنټرول رایټ ایرو کې په یو ځای فشار ورکولو سره اخرنی کالم ته چې XFD کالم دی کرسر ټوپ کوي او رو یا قطار چې تعداد یې 1,08,1570 ته رسیږي د کنټرول ډاون ایرو کې په یو ځای کېکاږلو سره کرسر اخرنی رو یا قطار ته ټوپ کوي او د کنټرول لیفت ایرو کې او کنټرول اپ ایرو کې په کېکاږلو سره کرسر مو بیرته لومړي سیل ته ټوپ کوي. دا په دې معنی چې د ذکر شوي رو په تعداد مونږ کولی شو ریکارډونه ولرو چې هر ریکارډ مو له 16384 فیلډونو یا کالمو څخه ترکیبېدای شي، هغه هم په یو شیټ د اکسل کې چې ډیر لوی تعداد دی او هر ډول معلومات پکې ځای پر ځای کیږي چې کېدای شي ډېرې لویې ادارې هم دا تعداد معلومات داخل نه کړي چې د همدې کالمي حروفو او رو نمبرو په مرسته په اکسل کې د یو سل ادرس په نښه کیږي. مثلا کله هم چې په اکسل کې یو عدد باندې کوم عملیات ترسره کیږي نو د عدد پر ځای د هماغه عدد د سل ادرس ورکول کیږي. لکه زه د دغې حجرې ادرس لیکل غواړم نو لومړی ګورم چې دا عدد په کوم ستون یا کالم کې موقعیت لري، ګورو چې بی کالم دی او بیا رو یا قطار یې ګورو چې په 12 نمبر رو کې موقعیت لري. نو دلته په فورمولا بار کې B12 د مساوي نښې نه وروسته لیکل کیږي ځکه ټول فورمولونه یا فنکشنې په اکسل کې په مساوي نښې یا علامې سره شروع کیږي نو د دې حجرې ادرس B12 نومول کیږي. نو په پای کې خپل بحث په راټولولو سره ویلی شو چې اکسل یو سپریډشیټ اپلیکیشن ده چې د ډیټا انټري، کلکولیشن، ډیټا انالیسیس او ډیټا ویژوالایزیشن کې کارول کیږي چې د سټرکچر له اړخه له ډیټابیس سره اړخ لګوي. دا ول د دغې ښوونیزې ویډیو چمتو شوي محتویات. که چیرې ویډیو مو خوښه شوې وي ضرور یې لایک او شیر کړئ او که چینل ته نوي یاست نو سبسکرایبول مه هیروئ. ګنګلي یا زنګولې ته هم ټک وکړئ ترڅو د ټولو نوو ویډیوګانو څخه پر وخت خبر شئ. تر بلې ښوونیزې ویډیو خیر چارې.